کم چې قیمتي نسبونه دي نو سیرت سے مبارک هغه پنځه دي. یو د رسول الله مبارک اولاده ده چې د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ته نسب رسیږي هغه ته سیدان وایي. بله. دویم د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اولاده ده د بلی بیبینه هغه ته علویان وایي. دریم نمبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچی دي هغه ته خواجاګان وایي. او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اولادی ته بیا حضرتان وای. او سلورم د حضرت عثمان سے اولادی ته میاگان وای. میاگان نو دا پنځه دي د رسول الله مبارک اولادی نه حضرت علی سے هغه بچی چې د فاطمه زهرا رضی الله عنها سره نسب لګي دا سیدان. او د حضرت علی سے هغه اولاده چې هغه د بلی بیبینه ده هغه ته علویان وای. او د ابوبکر صدیق سے اولادی ته خواجاګان وای. د عمر سے اولادی ته حضرتان وای. د عثمان سے اولادی ته بیا میاگان وای. دا باقی صاحب زادگان وغیرہ د دوی په دې نسب کې نیکان تیر شوی. زمونږ د پاره حکم دا دی چې بیا خاص کر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم بچی دي چې هغه ته سیدان وای مونږ او تاسو باندې داغي قدر او داغي احترام د سیدتوب په وجه باندې ضروری دی. کله کله زمونږ استاد د عملګری دا فکر کوي دا خو ګیره کلای دا خو چرس کی یعنی په سنت طریقه نه دی برابر دی مونږ نه کوي نو مونږ چې د قدر کوو نو په دې وجه نه کوو چې دا مونږ نه کوي په دې وجه نه کوو چې دا چرس کی بلکې په دې وجه کوو چې دا د رسول الله مبارک اولاد دی. هغه فضیلت جزئی پکې شته باقی عمل خود د خپل کار دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د دین نسب په وجه باندې دا قدر پکار دی. او دې بارک یو عالم خسته کتاب لیکل حب سیف السعادات فی حب السعادات او په دې باندې مکمل بحث کړی دی. او چا چې د رسول الله مبارک د اولادی قدر کړی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه ګران هم دي او محبت مو سره ډیر دی. بلکې مخکینی حکومتونه چې هغه بسیدانو ته مستقله حصہ ورکوله په روپیو کې لکه هغه خمس غوندي چې د حضور په زمانہ کې خو د سیدانو خمس په غنیمت کې بیا وروسته حکومتونه بشراتله نو سیدانو ته مکمله حصہ مقرر کړي و. د دې وجه علماوی سیدانو ته بتاو زکات نه ورکوي. مولانا عبدالحی صاحب وایي چونکې وروسته خلک حکومتونه سیدانو ته غیسه نه ورکوي او ته ورته زکات هم نه ورکوي نو بیا به سید څه کوي نو بنا بر ضرورت جایز دی. خو لیکن عام جمهور علما وایي چې نه سیدانو ته به زکات نه ورکوي دي ته به حکومت خپل حصه ورکوي او چې ورکي خدای دغه سیدانو هغه قدر دی او هغه احترام دی چې د رسول الله مبارک د نسب والا دي.